السلام علیکم ملګري، یو ځل بیا هرکلی تاسو ته. ملګرو، نن به موږ بیا هم په یو اپلیکیشن په باره کې خبرې کوو. که تاسو اکثر خیال کړی شاعران دا شاعرونه وایي، بیا څه هغه څه میوزیک ایډ کړي یا داسې نور خلک خبرې یا داسې نور دغه یې په هغې باندې میوزیک ایډ کړي. نو هغه به مخکې په کمپیوټر یا لیپټاپ وغیره کېده. اوس تاسو په خپل موبایل باندې هم شئ کولی چې دا تاسو څنګه کولی شئ. نو د ویډیو شروع کوو، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې به زموږ دا یو درخواست دی چې زموږ چینل ورسره سسکرايب کړئ، نورو ملګرو ته هم لینک ور واستوئ، ویډیو سره لایک کړئ، شیر یې سره کړئ. نو تاسو به ټول نه مخکې اول لاړ شئ خپل پلی سټور ته. پلی سټور کې به ولیکئ ایډ میوزیک ټو وایس، دغه بر په اولي سره راشي. نو همداسې به تاسو ته انټرفیس اوپن شي، کولاو به شي تاسو. نو ما مخکې نه ډاونلوډ کړی، تاسو زه به یې ډایرکټ اوپن کړم، تاسو به یې هم دغه شان اوپن کړئ. نو په دې کې بیا د کوز سر کې یو د میوزیک پلس نشان دی، یو د وایس پلس نشان دی. که تاسو په وایس پلس باندې کلیک وکړئ نو که ډایرکټ یې کوئ، خو د سیټ MIC والا چې کوم دی په دې باندې ډایرکټ تاسو داسې هم دغه شی ویلی، شعر ویلی شئ، ګانا وغیره نور څه. که نه تاسو مخکې نه ریکارډ کړی د فون نه راخلي، نو یعنې فون کې درسوي، نو هغه هم بیا په دې فون باندې کلیک وکړئ. نو ما سره مخکې نه فون کې پروت دی چې وړوکی شان ریکارډ دی. نو زه به هغه باندې دغه وکړم، زه به هغه راواخلم، سوري زه به هغه ریکارډینګ راواخلم چې زه د غم یو ټپه وکړم. زه به دا ریکارډینګ راواخلم، دا 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دې ایډ باندې به بیا دغه وکړئ، تاسو به اوکې کړئ. دلته ریکارډینګ خو دلته بر رالی سوله، تاسو میوزیک راوالی، په دې میوزیک به کلیک وکړئ. دلته چې ستاسو سره کوم یو میوزیک تاسو به هغه راواخلئ. نو موږ چیک کوو چې که زه د غم یوه ټپه وکړم نو څه د خیال، که زه د غم یوه ټپه وکړم نو څه د خیال دی، که درته نن خپله قصه وکړم نو څه د خیال دی، که درته نن یوه قصه وکړم نو څه د خیال دی. نو دې نه بیا تاسو اواز سلو کولی او دغه کولی هم شئ تاسو. په خدای قسم دی چې د ژوند نه ستړی شوی یم، په خدای قسم دی چې د ژوند نه ستړی شوی یم، ځکه که ستا غږ کې دمه ګیلې مې ډېرې خو هېرې شوې چې دا یې وې، ګیلې مې ډېرې وې خو هېرې شوې چې دا یې وویل، که خپل ارمان سره مې شپه وکړم نو څه د خیال دی، که خپل که زه د غم یوه ټپه وکړم نو څه د خیال، که زه د غم نو دغه شانې په دې میوزیک کو تاسو کلیک وکړئ، دا 11 چې لیکلی شوی دی د والیوم دا نشان چې، نو په دې کې تاسو د ښی سیټ هغه د وایس دغه ریکارډینګ نشان ورکړئ، دې سیټ بیا د میوزیک یا ګانو هغه نشان ورکړئ. نو تاسو چې څومره وایس طرف ته ځئ ستاسو به وایس سیف پاکېږي، که تاسو دې سیټ ګانې طرف ته ځئ ستاسو به ګانه صفا کېږي. نو چې نارمل به یې پرېږدو، موږ یې په نارمل پرېږدو په 10 باندې. په 10 نه موږ به په 0 باندې په نارمل پرېږدو، بیا به چیک وکړم څه د خیال دی، خبر له ډېر تیز دی. نو نن خپله قصه وکړم نو څه د خیال دی، که درته نن یوه قصه وکړم نو څه د خیال دی، په خدای قسم دی چې د ژوند بیا تاسو ایډیټ کوئ، لکه وایس ایډیټ کوئ یا ورسره باندې کلیک وکړئ، نو دا باندې بیا هم داسې هغه ایډیټ کېږي. ځکه که تا غږ کې دمه وکړم نو څه دی. نو دغه طریقه هم ده، دغه باندې هم تاسو کلیک کولی شئ ملګرو.
په داسې په دغه باندې جوړولی شئ. په دې باندې بیا دغه کېږي یعنې لږ لږ دغه چې تاسو وایئ او ساعت په ساعت اوس میوزیک سیوا کېږي. که زه د غم یوه ټپه وکړم نو څه دې خیال دی؟ که زه د غم یوه ټپه وکړم نو څه دې خیال دی؟ که درته نن خپله قصه وکړم نو څه دې خیال دی؟ دغه کې بیا هم که درته نن یوه قصه وکړم نو څه دې خیال دی؟ په خدای قسم دی چې د ژوند نه ستړی شوی یم، په خدای قسم دی چې د ژوند نه ستړی شوی یم، ولې که ستا غږ کې دمه وکړم نو څه دې خیال دی؟ ګیلې مې ډېرې وې خو هېرې شوې چې دا یې ویل، ګیلې مې ډېرې وې خو هېرې شوې چې دا یې وویل، که خپل ارمان سره نن شپه وکړم نو څه دې خیال دی؟ که خپل ارمان سره نن شپه وکړم نو څه دې خیال دی؟ نو همدغه د ویډیو دغه ایپس تاسو ته ما وښوده چې دغه باندې داسې جوړېږي. اوس به موږ کریکټ کړو چې دا څنګه سیو کېږي. موږ به د کریکټ باندې کلیک وکړو. تاسو به لږ ساعت دې ته صبر وکړئ چې لږ ساعت تاسو ته صبر وکړو دې ته دا به بیا هم دغه شانې 100 پورې به لاړ شي، سیو به شي ستاسو سره. نو بیا به موږ چیک کړو چې آیا دا سیټ شو که نه. اوس یې زه پلی کوم چې څه وایي. که زه د غم یوه ټپه وکړم نو څه دې خیال دی؟ که زه د غم یوه ټپه وکړم نو څه دې خیال دی؟ که درته نن خپله قصه وکړم نو همدغه و ملګرو، نننۍ ویډیو همدومره وه. امید ده چې خوښه شوې به وي. ملګرو زموږ چینل ورسره سسکرايب کړئ، لینک هم ورسره نور ملګرو ته واستوئ، ویډیو سره لایک کړئ، شیر کړئ. راځو بیا به هم په نیکسټ ویډیو کې ملاویږو. دغه پورې ماته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.